راغلي یو د خپل کلي مصري باندې فقیر آباد محلې ته دلته موږ سره یو مشر ناست دی او د ښکاري دا ډېر زبردست او یو ډېر ښه انسان دی د ده نوم دی رحمت فضل کاکا نو ده سره مونږ خاص طور ملاقات ته راغلو ولې چې دوی وایي چېرې مهنګۍ ډېره زیاته ده نو مونږ وایي چې دا خبره د ده دا پیغام تاسو ته هم ضرور رسوو د ده نه څه مطالبې وکړو چېرې تاسو د مهنګۍ نه دومره تنګ یې نو لکه د دې وجه څه ده نو ماما سلام علیکم وعلیکم سلام ماما سپیشل ستا خو دپاره مونږ راغلي یو دې محلې ته او د ګرانۍ پاک له باندې زموږ دې مینهوالو ته څه پیغام ورکړې نو د ګرانۍ خو موږ ته دا پریشاني ده چې اوړه راوړو د چیو چیني دي او چې چیو چیني راوړو نو اوړه دي سهار جبل والو او پل کو تر د ماښامه پورې ډزه وه پکې یا شپږ اووه سوه روپۍ راوړو یا راونه نو ملګرو ماما وایي چې مونږ د مصري باندې د کاڼو یو غر دی په یې کې مونږ کار کوو او دې چې کوم دی جبل سارې نه یو سو تر ماښامه لګیا وو شپږ اووه سوه روپۍ ورځ مونږ کور ته نه راوړو چې د چوتایي او د هغه پاک له باندې شي نو هغه اسمان سره خبرې کوي ولې چې دې ته به چې هغه پلا ټینګ شي چې یو څیز چې کوم دی ته ګټي اووه سوه روپۍ او څیز وي چې یو څیز هم ته راوړې نو هغه په 18-19 دی نو دا به څوک راوړي نو دا خو بالکل د ده ښه خبره ده ښه ماما نور څه ویل غواړې نو بس زه دا وایم چې دی ته الله پاک د نیکۍ هدایت وکړي دی چې دا هر یو شی په موږ باندې دومره خېجولی دی مثال خبره موږ به د دې دا څه شکریه ده دی ادا کړو د حکومتونو عمران خان حکومت و هغه خو او که دا اوس چې د شهباز شریف حکومت دی دا ښه دی دې پاک له ستا اوس څه ریزن دی د هغې پاک ته خو دغه و چې صرف د هغه د بجلۍ شاټیک نه و او دغه دومره پریشاني جوړه کړې چې ګنټه پکې راشي ګنټه وي او ګنټه نه وي په ټولو مزدورکارو باندې هغه کارونه ودرولي زه تا ته دا وایم چې زمونږ د عمر چې کم دی دا اوس د کار دی چې مونږ په دې حالت کې هم لګیا یو دغه پل کو جبل وو که نه او په دې کې مونږ دغه شپږ سوه روپۍ ورځ اخلو نو په دې کې به مونږ کم شی پوره کوو هسې ملګرو مونږ که د ماما عمر ته وګورو نو د عمر به کم از کم د 60 نه اباو دی او دې کوي ډېر سخت کار چې په غر کې په جبل باندې یو کاڼي سړی راوباسي نو دا ډېر ګران کار دی یقینا او ماما په حال باندې دی الله رحم وکړي داسې ډېر غریبانان او کمزوري خلک وي الله دې په ټولو خپل فضل او رحم وکړي نو ماما په اخري کې ته څه پیغام ورکړې په هغې کې زما دا پیغام دی چې مونږ سره دی ټول غریبانان یو مونږ سره دی ټوکټی دي او که چېرې داسې حالات مثال خبره نو چې دا شته لس ورځې ژوند دي نو 5 ته به راولي نو دی نه مونږ ته د دې ژوند نه نه ژوند ښه دی نو ماما ډېر زیات خفه دی او ډېر زیات ګیله کوي د دې حکومت نه نو الله پاک دې په مونږ ټولو باندې خپل فضل او رحم وکړي او د ماما دې خدای پاک خپل خیال وساتي په دې ټرالۍ کې ځان ته وړه غوندې کمبل او یو وړه غوندې دغه چولي دی او په دې کې خپل ژوند تېروي نو دا به مونږ ووایو چې یاره ماما زندګي ډېره زیاته ګرانه ده او دا وجه ټوله د مهنګۍ ده او د غربت او د مهنګۍ دا غټه وجه کیدی شي چې ماما ډېره غټه غربت به زه حساب کومه چېرې دې دلته کې ژوند تېروي نو دا د غربت او د پریشانۍ او زمونږ د حکومت د مهنګۍ وجه ده نو الله پاک دې په ټولو باندې خپل فضل او رحم وکړي په دې سره زه سهیل باچا ستاسو نه غواړم اجازت د الله